د فساد او د نفرت نه مې زړه تور دی، محبت زما په ذهن باندې سور دی. د فساد او د نفرت نه مې زړه تور دی، محبت زما په ذهن باندې سور دی. چې انسان دی نو زما د زړګي سر دی، چې انسان دی نو زما د زړګي سر دی. غنم رنګ دی که سپین دی او که تور دی. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، پروګرام حجره او حجرې پروګرام سره زیم سکندر حیات کو. په دې پروګرام کې مونږه کوشش کوو چې د پخواني دور او د اوسني دور موازنه پکې وکړو. د حجرې چې کوم روایات دي، حجره څه ته وایي، حجره څه څیز دی، د حجرې اهمیت څه دی، نو په دغه ټولو باندې چې دی مونږه په دې پروګرام کې خبرې اترې کوو. که خبره وکړو نو پخوا به دغه شانتې حجرې به وې، په دغه حجرو کې به مشران ناستو، مشران به چې دی نو یو طرف ته ناستو، بل طرف ته به کشران ناستو، مشرانو به خبرې کولې، کشرانو به اورېدې. بیا چې دی یو وخت داسې راغی چې دغه حجرې ختمې شوې، کمېدو باندې شوې، بیا چې دی एकदम تقریبا چې دی نو هغه ختمې شوي دي. اوس د دغه حجرو ځای چې دی نو هغه بیټکونو نیولی دی او په دغه وجه باندې دغه بیټکونه چې دي نو هغه ذاتي جوړ شوي دي. حجره به داسې یو ځای و چې هغه به شریک کلی او شریک ځای به و، شریک ځای به د ټول کلي د ټولې محلې او هر چا به چې دی په دغه حجره باندې به دا وګیرو چې دا زما حجره ده. چا به دا نه شوی چې دا زما ذاتي ده، بلکې هغه به د ټول کلي و، که هغه به د هر ځای دنو نو هغه به دغه حجرې ته راتلو. که میلمه به چېرته په کلي باندې تېرېدو نو حجرې ته به بې تپوسه ورننوتو، هغه حجرې ته به چې لاړې که د هر چا میلمه به نو خلکو به که په حجره کې په ټایم کې هر څوک به موجود و نو هغه به خپل کور ته تلو، د ځان سره به ساګ سوکړک او دغه شانتې شملې چې دی څه به هم تیار و نو هغه به یې د ځان سره راوړل، میلمه ته به یې کېښودل، په خپله باندې به یې هم وخوړو، میلمه به یې هم موړ کو. د هغې نه پس به بیا د میلمه سره خبرې اترې وشوې چې د چا سره د کار دی، څنګه راغلی، او د هغې شانتې یو سلسله به شروع شوه. بدقسمتۍ نه نن سبا چې دی نو دغه روایات ختم شوي دي او دغه کم نوی نسل دی، زموږ نوی کول دی، زموږ ځوانان دي، نو چې هغوی ته وښایو چې پخوا به ژوند څنګه و، حجره چې دی نو هغه به څنګه وه، جومات به څنګه و، غم ښادۍ به څنګه وې، جرګې مرکې به څنګه وې. نو په دې حجره کې را سره چې دی نو مشران ناست دي، هغوی سره به هم خبرې کوو. د ټنګ ټکور او د موسی دی عبدالخالق کاکا څه کار روزګار کوئ؟ بس خپله خواري مزدوري کوو او ژوند یې بس تېروي نو. صحیح. او ژوند څنګه روان دی؟ یاره ژوند خو مین دی چې ازې راخلی خو پخوانی ژوند صحیح و. اوس ژوند چې کم دی ټولو د موبایلو شو، زلمي چې کم دي ټولو د موبایلو خراب کړل. پخوا به یو کس ګټله سلو به خوړه، اوس 100 کسان ګټي یو کور نشي پوره کولی. دا ولې چې ټول ځان ځاني شوه. او حجره دا مطلب دی چې حجره یو داسې شی دی لکه باغیچه او دا زلمي پکې داسې دي لکه ګلونه. ډېر ښکلی پوه شوې. نو موږ به دا ووایو چې خدای پاک د دې وروستي نسل له توفیق د نیکۍ ورکړي او د بدعملۍ نه دې خدای بند کړي. کاکا تاسو یو خبره وکړه چې پخوا به یو کس چې دی نو هغه به ګټله سلو به سټله، مطلب د کور به یو مشر و، هغه به خواري مزدوري کوله، له 100 روپۍ به یې ګټلې او هغه به یې چې دی کور ته راوړلې، ټول کور به چې دی نو هغوی به کېدو، هغوی به چې دی خوراک څښاک دپاره به هغه پوره و. نن سبا چې دی نو لسې ګټي خو 2 کسان نشي ساتلی، خپل مور پلار هم نشي ساتلی. څه وجه ده چې دغه بې برکتي راله؟ دا څه وجه ده؟ دا ټوله بې برکتي دې سره چې کور کې کور روډ ته باندې دی، پلار زوی ته باندې دی، لور چې دی نو مور ته باندې ده، دوستان موستان ختم شو. پوه شو. هر سړی د ځان دی، د برکت چې دی دقې سره لاړ، منځونه نشته او دسونه نشته دی او دا زلمي په جیب کې فلم پروت دی، نو دغې سره به څه برکت راشي؟ صحیح. کاکا لږ شانتې تاسو د دوستۍ خبره هم وکړه، د اعتبار خبره وکړه. نن سبا اعتبار چې دی نو هغه هم ختم شوی دی، یاري دوستي ختمه شوې ده، په ملګرتیا کې څوک اعتبار نشي کولی. پخوا به د نیمې شپې چې دی مشران به روان شول، چا به ورته ور وټکاو چې ما سره پلاني کلي ته لاړ شه، څه حادثه شوې ده یا مې څه کار دی، بیخي بې به دی به ورسره روانېدو، هېڅ غم به یې نه و. نن سبا چې دی څوک دغه شانتې نه کوي. څه وجه ده چې دغه یاری دوستی دغه ملګرتیا کې دومره پورې بې اعتباري چې ده نو هغه راغلې ده او څومره نقصان یې مونږ ته راکړو؟ زه به دا ووایم چې مخکې
ادبار او پار یو سړي باندې که په پټو کې به پروت ویم دا غم نو اوس کله تپوس نه کړي د مور نه د پلار نه د رور نه چې زه د پلانکي سره ځم نو چې ته کنده بدله ګوري په کنده کې به دې ورغورځئ دا نه وایي چې یاره دا زما ورور دی زما دوست دی چې دته زه ښې خبره نه کوم نو بل څوک ښې ورته نه کوي پخوا به زموږ مشرانو زموږ نه چې کوم وفات شوي دي خدای دې وبخي سره ستاسو دی ټولو هغوی به په حجره کې ناست وو هغوی به دا خبرې کولې موږ به ورته ټولو غوږ ایښی وو موږ به ته عبرت واخیست اوس چې کوم مشر خبره کوي کشر وایي مړه دا په څه پوهېږي نو په دقې باندې دا برکتونه تلي هغه زمونږ مفتی صاحب حقانی صاحب یو مثال ورکوي اکثر وایي پخوا به په حجره کې چې دی سل کشران به ناستو یو مشر به ناستو خو د هغه یو مشر په مخ کې به دغه سلو کشرانو خبره نشوه کولی یو مشر چې به څه فیصله به یې وکړه کشرانو به پې لبیک وي او هغه خبره به یې منله نن سبا که سل مشران ناست دي او یو کشر ناست دي نو د هغه یو کشر د وجې نه مشران خبره نشي کولی داسې ده بېشک دغه مخکې به مشر چې به خبره کوله نو د هغه خبره به د عبرت وه اوس چې کوم مشر دی او که کشر دی کومه خبره چې کوي نو هغې کې دغه نشته دی عبرت نشته ځکه چې کشر ورته غوږ نږدي هغه خپل موبایل سره توجه وي چېرې هغه ته غوږ نه هغه څه واونري پوه شوې موږ د دونه زمانې نه یو خو زموږ کوم وخت چې و نو ډېر زبردست وخت و اوس چې کوم دا وروستی نسل چې دی نو دې ته د خدای پاک بس هدایت وکړي نو امین امین خبرې خوند کوي تاسو سره خو اخره کې به څه پیغام ورکوئ د نوي کول ته د ځوانانو ته څه به ورته د خپل ژوند نه چوړ وایئ بس موږ د وروستي نسل ته دغه وایو چې خپل لمونځ اودس کوئ خپل تلاوت کوئ او دا موبایل او دا خوشې ګرځېدل دا ښه شی نه دی دا د دنیا غر کوي او آخرت خو د غر دی پوه شوې نو دونه چې د مشر لیاس کوئ او د کشر